په مرکز کلات کې نن د افغاني تولیداتو، کرهڼیزو محصولاتو او لاسي صنایعو 4 ورځنی نندارتون نن د یو لړ مراسم پر مهال چې ګڼو مسؤلینو او تجارانو شتون درلود پرانستل سو. د زابل د سوداګرۍ او صنعت خونې رئیس مولوي محمد نذیر حمزه وایي کورني تولیداتو، کرهڼیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دا ملي نندارتون د صنعت او سوداګرۍ ریاست د سوداګرۍ خونې تسل ګروپ حرکت موسسې او اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په ګډه جوړ شوی دی چې پر مهال یې په شاوخوا 40 غرفو کې د زابل کرهڼیز محصولات، کورني تولیدات او د میرمنو لاسي صنایع ښودل شوي چې موخې د کرهڼیزو محصولاتو، کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندل دي. یو ښه نندارتون یې جوړ کړی دی د زابلي محصولاتو دپاره، د زابلي تولیداتو دپاره. نو امید لرو چې په آینده کې به انشاءالله دغه نندارتون تر دغه هم په کیفیت هم په کمیت ښه برابر جوړ. زابلي تجاران هم پر جوړ شوي نندارتون خوښي وښوده او زیاته کړه چې دا ډول نندارتونونه کولی شي چې په کور دننه او بهر کرهڼیزو محصولاتو او لاسي صنایعو لپاره بازار پیدا کړي او د هغوی پام راواړوي. دوی همدا ډول ځینې غوښتنې هم وکړې. نندارتون چې د زابل په تاریخ کې اول ځل جوړیږي، دا به انشاءالله تعالی زموږ ستاسې په سوداګرۍ کې، زموږ ستاسې په بازار موندنې کې ډېر ښه رول ولري. زموږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه هم دا ده چې زموږ غږ باید همیشه واورېدل سي او کومې جلسې دي باید موږ در وغوښتل سي، موږ خبره واورېدل سي. د زابل مرستیال والي د نندارتون او تجارانو د ملاتړ ترڅنګ زابلي تجارانو ته زیری ورکړ چې دې ولایت کې به په نږدې راتلونکي کې یو صنعتي پارک او ترڅنګ به د شمولزو د ګمرک د جوړېدو کارونه پیل سي. په ډېرو غټو غونډو کې هم د ټول ولس غوښتنې همدا وې، د تجارانو ورونو غوښتنې دا وې او موږ لله الحمد د هغوی غوښتنې راخیستې دي، مشرتابه مقام ته م رسولې دي. خو لله الحمد نن زیری د دې درکوم پرون دغه کاغذونه راورسېدل لله الحمد چې مکمل مثال ټول کار اخلاص شوی ده، فقط هغه ځمکه مشخص شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې زابل کې د کورنۍ تولیداتو، محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون جوړیږي او د تجارانو د توت هرکلي سره مخ کیږي.